بسم الله الرحمن الرحيم. چې چا خپل محبوب خپه شي یا خپل کور والات خپه شي یا دوست خپه شي نو هغه پریشانی او هغه ورپسې ګرځي. خو دا وظیفه چې ته وکړي دا به ته په ارام ناسې او دا به ته په موبایل بلاک کې د سره به ته خبرې نه کوې، خو دا به تا پسې ګرځي لکه د لیونو به در پسې ګرځي. او د 5 منټو عمل دی. عمل د څومره ټایم دی جی؟ 5 منټو. 5 منټو عمل دی او نتیجه داسې ده چې انشاءالله ما ته به دعا کوئ. ناجیزه کار دپاره به نه کوئ، ناجیزه کار دپاره زما اجازت نشته. او ځکه چې دې څه انتهایي سړی تابعدار کېږي نو د بعضې کم دی چې بعضې هلکان دي او یا دغه دي نو هغوی بس خیال دی چې چېرته څوک جنۍ وګوري یا چېرته واده شوي ښځه وګوري یا چېرته هلکانو دپاره نو د غلط کار دپاره نه کوئ. جنۍ دپاره خو کولی شي خو څنګه به کوئ؟ جنۍ ستا خوښه ده ته وایي چې زه ورسره ښه شرعي نکاح وکړمه، زما ورسره محبت دی او دا ټول نه بهترینه خبره ده چې ستا څوک خوښ وي او هغه ستا زندګۍ کې راشي دا بهترینه خبره ده. نو دې سبا ستا محبت د هغه په زړه کې داسې واچول شي چې هغه به ستا تابعدار وي، څه چې ته وایې هغه به هغه مني. او دا د چا دپاره کولی شي؟ ګوره دا د محبت دا مطلب نه چې یوازې به هلک په جنۍ باندې محبت به یې ورسره هلک به په جنۍ مینېږي. ښځه او خاوند دی، خاوند نه ښځه خفه شوې ده، پلار کتلې ناسته ده، هغې هم د خپلې ښځې دپاره کولی شي. ښځه د خاوند سره محبت نه کوي، یا ته دا راشړلې ده یا ته دا خبر راغلی و د پلار کار ناسته ده اوس یې بېرته نه بوځي. اکثر کسان ما ته دا مارې میسیجونه کوي مولانا صاحب زما داسې خاوند سره مې لانجه ده اوس چې کوم دی ما له دعا وکړه او دا وکړه وظیفه وکړه. دا وظایف دي که نه؟ دا وظایف نه دي، دا تاسو زه څه خیم دا تاسو ته خیم که نه. نو چا سره چې واده کوي د هغه دپاره کولی شي. چا د واده په منځ کې څوک رکاوټ دی اوس پوهېږي چې هلک او جنۍ خوښ دي، د هلک پلار مور راضي ده پلار نه راضي کېږي، پلار او مور راضي دي رونه نه دي راضي، د هغې دپاره دا تاسو کولی شئ. او دا چې کوم دی د دې نه علاوه لکه خپل ته کوم ځای کې نوکري کې چا سرکاري دفتري یا پرایویټ یو ځای کې ستا جاب وي او هغه ځای کې ستا باس دی نو هغې دپاره هم ته کولی شې چې هغه ستا سره د هغې محبت وي، خاص نظر به یې در باندې. نو دا چې کوم دی ډېر بهترین عمل دی په زندګۍ کې یو ځل کوه، یقین سره یې کوه. اکثر خلک وایي که نه وایي دا وظیفې سره به زما کار وشي نو د دې مطلب دا دی چې ستا دغه نشته دی، یقین شته دی نه. چې یقین دی نه که نه هغه چې په زهرو باندې یقین نه وي نو هغه زهر چې کوم دی سړی نه وژني. د زهرو باندې د خلکو یقین وي دا ما وژني نو ځکه بیا هغه مړ کېږي. نو دا د الله کلام دی، په دې باندې به لاول یقین ساتي چې دې سره به زما دا کار لازمي کېږي او زه به تاسو د الله کلام خیمه. نو دا داسې عمل دی چې دا ته چا دپاره کوې که نه نو انشاءالله العزیز ته یقین سره زه درته وایم چې ته ورسره بلکل رابطه ختمه که، بلاک یې که یا ورسره بس نارمل دعا سلام ورساته. او دا چې کوم دی انشاءالله العزیز هغه به تا پسې په خپله لیونی وي. نو هغه دا دی چې د شپې وده کېدو په ټایم کې یا د ماسپښین او د مازدیګر په منځ کې دې دوه ټایمونو کې یا په دواړه ټایمونو کې ګوره دومره بهترین یا دواړه ټایمونو کې او که چېرته دواړه ټایمه دی وکړه دا خو ټول نه بهترین ټایم دی. داسې چل به وکړي چې هغه د چا دپاره کول غواړي د هغې تصویر نن سبا خو اسان طریقه ده بس موبایل کې تصویر چاته ووایي مال راولېږه در وبلېږي. او که تصویر یې نشي پیدا کولی نو بیا د هغې نوم ضروري دی، د هغې د مور نوم چې دا تا ته یادي. او که چېرته د مور نوم یې نه یاد نو یوازې د هغه نوم چې کوم دی هم پوره دی. خو که بیا د هغه هم نوم نه درته معلوم نو دومره مې درته اسانه کړه چې تصویر خو در سره وي. دا به داسې چل وکړي چې نومونه درته یادي یا تصویر مخې ته د هغه نوم به د خپل تلي باندې ورغوي باندې به دا ولیکي او د هغې د مور نوم به ولیکي. او 3 ځل به درود شریف وي. کم درود مونځ کې چې کوم مونږ وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا درود دی وي 3 ځل. بیا به د هغې نه پاس څه چل وکړي بیا به دا 314 ځل دا به د سکرین چې تاسو ته کم کلمات ښکاري که نه طاسین میم حامیم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. دا به 314 ځل 313 مرتبه دا به ووایې
او په دغه تلی باندې که د هغې تصویر سره نوم و نو په هغه تلی باندې به ورچوف کړي او که نو په موبایل باندې په تصویر باندې ورچوف کړي او یا به داسې او بیا به داسې چل وکړي چې په تصویر باندې چې کله ورچوف کړي یا په نوم کې نو ته به داسې تصویر د هغې دغه چې کوم دی چهره د هغه هر څه به ذهن کې راولي او د هغه به د تصور کې به د هغه به د زړه باندې به د لاس کې ته به چې ما ته به د زړه لاس ایښی دی او ورچوف به یې کړي انشاءالله والعزیز چې دا تاسو 11 ورځې مسلسل وکړو 11 ورځې دا تاسو مسلسل وکړو نو هغې سره به څه دا به ستاسو نه که څومره نفرت کوي ستاسې څومره ورانه ده انشاءالله العزیز دا به تا پسې راځي او تا پسې به ګرځي او خو د نیک کار دپاره وکړي د بد کار دپاره یې چاته مه ښیې ځکه چې قرآن کې الله فرمایي که نه وایي د ښه کارونو یو بل مدد کوئ د ګناهو په کارونو کې مدد مه کوئ مطلب دا دی که چېرته د چا دا کار وي هغه ویډیو ونه ګوري او بل یو کوم دی علي غمګین چې کوم دی هغه راپاڅېږي چې ما خو یو وظیفه کتلې ده او راځه دا وکړه دا جنې به درپسې شي او دا هلک به درپسې شي زما د بغیر اجازت چې چا وکړو او د کوم غلط کارونو لپاره زما اجازت نه وي کو نقصان ورته میلاو شو هغه به د خپلې غاړې انشاءالله العزیز د یو بلې ویډیو سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان